د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحال به وئ او تېره اونۍ به مو په خیر سره پای ته رسولې وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو همدا شیبه له میلمه راډیو څخه د ګردي میز خپرونه اورئ. د تل په څېر بیا هم په دې خپرونه کې مونږ د ښوونې او روزنې یا عموما د پوهې یا د تعلیم په اړه بیا هم بحث لرو له محترمو میلمانو سره. درنو اوریدونکو، مونږ نن بیا هم په دې باندې غږیږو چې د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې غږیږو، د هغوی په ګټو باندې غږیږو. هغه مثلا په طبي، تجارتي، اقتصادي او ټکنالوژیکي برخه کې څومره مهم دی تعلیم. د دې په څنګ کې راځو مونږ دې ته چې مونږ څنګه کولی شو خپل ماشومان په سمه توګه وروزو، مونږ څنګه کولی شو چې خپل ماشومانو ته ښه تربیه ورکړو. بیا د دې په څنګ کې راځو هغو ټولنو ته چې د هغوی سویه یا سواد یا تعلیم چې کوم دی د هغه سطحه لوړه ده، او بیا هغو ټولنو ته راځو چې د هغوی د تعلیم یا سواد سطحه ټیټه ده. په دې باندې هم بحث لرو. زموږ سره محترم میلمانه دي، دا چې دواړه زده کړیالان دي، دواړه محصلین دي، دوی عملاً په دې برخه کې کار کوي. اوس مهال په پکتیکا پوهنتون کې زده کړې کوي. میلمانه مو عرفان الله قهرمان صاحب دی چې دی هم د پکتیکا پوهنتون په سیول انجینري کې په پوهنتون کې د سیول انجینري په پوهنځي کې درس وایي. همداشان شاکر الله شاکر صاحب چې دی بیا هم په همدې پوهنتون کې د سیول انجینري زده کړیال یا په محصل دی. دی د خوست ولایت اوسېدونکی دی، او عرفان الله قهرمان صاحب چې کوم دی هغه بیا د کندوز ولایت اوسېدونکی دی. نو په لومړي سر کې محترم شاکر صاحب تاسو په خپرونه کې هرکلی کوو. په خیر راغلی. په لومړی قدم کې والد صاحب تاسو او د میلمه راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کومه موضوع چې موږ تاسو نن ډېره کړې ده ښوونه او روزنه، دې ته که د اسلام د دین له نظره وکتل شي هم ډېر لوی توپیر کې معلومیږي. لکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې آیا برابر دي هغه کسان چې تعلیم کړی ده او یا تعلیم، یعنی دلته لوی توپیر معلومیږي په دا ځای کې. نو ښوونه روزنه کې انسان چې د ګټې چې دي ډېرې زیاتې دي. یوه ګټه یې دا ده که چېرته مونږ ښوونه او روزنه وکړو، د هغې سره مونږ ژوند برابرېږي. په آینده کې بیا کوم تکلیفونه چې مونږ نه راځي د هغې مخنیوی کېږي. نو دا د ښوونې او روزنې یو لوی هغه ده ارزښت ده. ډېره مننه. کور دې ودان. محترم عرفان الله قهرمان ورور، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوو. ستړی مه شئ. خیر وزي سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د میلمه راډیو ټولو کارکوونکو ته، او یو خاص او ځانګړی سلام هغه اوریدونکو ته چې فعلا د میلمه راډیو سره یو ځای شوي دي. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه. کور دې ودان، په خیر اوسئ. نو راځو شاکر صاحب تاسو نه پیلوو. تاسو په عموما کې د تعلیم یا د سواد په ارزښت باندې که لږ رڼا واچوئ چې تعلیم او سواد د یو انسان دپاره څومره ګټور کیدی شي، د هغه په ژوند کې څومره تغییر راوستلی شي، مثبت تغییر البته، او هغه دغه خپلې ستونزې چې په ژوند کې کومې لري هغه څنګه کولی شي چې د تعلیم په برکت سره له منځه یوسي. غیرت صاحب مننه. په لومړیو کې که وکتل شي بغیر د تعلیمه ژوند چې دا ډېر ګران ده. لکه په انګلیسي کې یو متل ده ان ایډوکیټډ پرسن از بلایند، یعنی یو بې تعلیمه انسان چې دا ړوند ده. نو دلته اوس په انګلیسي کې چې مثال یو متل ده چې ړوند دی، نو بغیر د تعلیمه ژوند ګران ده او ګټې یې ډېرې زیاتې دي. ګټو ته که وکتل شي په اوس نړۍ کې کوم پرمختګونه چې دي، کوم نوښتونه چې دي، دا ټول د علم برکت ده چې رامنځته شوي دي. ډاکټرانو ته وکسو، تخنیک ته په اوس وخت کې وګورو،
دا ټول برکت د تعلیم ده چې په نن وخت کې رامنځته شوي. بله بله ډېره مننه کور د وطن رښتیا هم قهرمان صاحب تاسو ته هم ډېره مننه چې لومړی خو دې موږ ته وخت راکړ او بیا دا راته ووایه چې تاسو هم د تعلیم په ارزښت باندې راسره بحث وکړئ. تعلیم څومره ګټور دی؟ له تاسې نه هم ډېره مننه چې موږ ته په دې خپرونه کې وخت راکړه او په دې هیله چې زه څه وړاندوینې وکړم او د هېوادوالو په ګټه تمامې شي. راځو تعلیم ته تاسې په فعلا نړۍ کې لکه انجینر صاحب شاکر چې خپله وړاندوینه وکړه چې په فعلا نړۍ کې تعلیم ډېر ارزښت لري، بالخصوص په هغه خلک او هغه خلک چې فعلا مثلا داسې غواړي چې پیشرفت وکړي، هغه هېوادونه چې فعلا غواړي مخکې لاړ شي، نو هغوی ته بهتره دی ځکه چې له نورې نړۍ نه فعلا بالخصوص افغانستان ته ډېر مهم ده، ځکه چې په دې افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه نفوس زندگی کوي چې په دې 40 میلیونه نفوس کې فعلا موږ که اوس وړاندوینه وکړو چې تقریبا 80% خلک یې تعلیم له ساحې څخه بې برخې دي. او تعلیم په ټوله کې که ووایو چې تعلیم ډېر یو ګټور دی د انسان د ژوند لپاره. ګټور د انسان د ژوند لپاره دی ځکه چې فعلا که هر څوک تعلیم ولري نو کولی شي چې هر قسم پیشرفت وکړي، هر قسم پرمختګ وکړي. که بالخصوص موږ اوس د همسایه هېوادونو ته وګورو لکه ایران شو، تاجکستان شو، ازبکستان شو، چین شو، هغوی د تعلیم سطحه ډېره لویه ده او افغانستان پکې ډېر کوچنی پاتې شوی دی او تعلیم سطحه پکې ټیټه ده. په دې خاطر باندې هم افغانستان یو فعلا کمه سویه کې پاتې شوی دی نسبت د نورو. بالکل ډېر پسمانده پاتې شوی په دې خاطر. بله محترم انجینر صاحب شاکر، تاسو راته ووایئ چې مونږ یعنی افغانان یا عموما کې ټول خلک دوی څنګه کولی شي چې خپل ماشومان سم وروزي، چون ماشوم لومړی کې په دې باندې د پوهې په ارزښت باندې ډېر نه پوهېږي، څنګه کولی شي والدین، مور او پلار یا هم مشران د کورنۍ چې هغوی خپل ماشومان په سمه توګه سره وروزي؟ غیرت صاحب مننه. اول خو ماشومان چې دي دا په تعلیم باندې په ارزښت باندې نه پوهېږي، نو دا کې غیرت صاحب ډېره ونډه چې د کورنۍ ونډه ده. استاد کوم ماشوم یا شاګرد چې وي هغه 2 ساعته یا 4 ساعته استاد سره وي، او کوم ونډه چې پلار لري، ورونه لري، کورنۍ فشار په دې باندې ورچي، نو د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره شی چې دا کورنۍ فشار ده، باید کورنۍ فشار موجود وي. او پس شو زموږ هېواد تعلیم باید موږ د هېواد تعلیم لا په لوړه کچه شي چې خپل ځوانان چې دي په تعلیم کې بوخت اوسو، مکتبونو ته لوړ شو، مدرسو ته لوړ شو، دې په واسطه سره موږ کولی شو چې د تعلیم کچه لوړه کړو، کنې بغیر د دې نه کېږي. مننه. تاسو خپله تجربه راسره شریکه کړئ، تاسو چې دې ځای ته رسېدلي یې، پوهنتون ته رسېدلي، بیا په پوهنتون کې د انجینرۍ یا سیول انجینري په ښوونځي کې یاستئ، تاسو څومره خوارۍ ګاللې، څومره تکلیفونه مو کړي، تاسو سره په خپلې کورنۍ په دې برخه کې څومره همکاري، څومره مرسته کړې ده؟ مننه غیرت صاحب. که درته ووایم موږ خو په ډېرو سختو حالاتو کې تر دې ځایه راورسېدلو. که زموږ په وخت کې جمهوریت هلته جنګونه وو او خورا ډېر په زحمت سره دلې راغلي یو دلته سیول انجینرۍ ته پکتیکا ته، او پر نو زموږ سره په کور کې پلار ډېر هغه کړې ده، مرسته کړې ده چې موږ تر دې ځای راغلي یو. هغوی به ډېر تعقیبولو چې ورنۍ ونه کړو او هر وخت به موږ ته ټینګار کړو تاسو په درس باندې ډېر فوکس یعنې تمرکز کوئ. بله ډېره مننه کور د وطن. محترم انجینر صاحب قهرمان، تاسو راته ووایئ چې تاسو چې تر دې ځایه پورې رسېدلي یې، ستاسو سره په دې برخه کې چا ډېره همکاري کړې ده او تاسو څومره ستونزې ګاللې دي، تاسو دغه د ښوونځۍ دوره په څه ډول سره سرته رسولې ده؟ که ووایم چې په افغانستان کې د عموما کې د تعلیم د کولو یا تعلیم څخه ځان برخمن کول په افغانستان په تېرو شرایطو کې ډېر سخت ولو، خو اوس فعلا یو څه اندازه تفاوت پکې راغلی، یو څه اندازه ښه شوي. پخوا چې به څوک زده کړي، یعنې د زده کړو ته به چا هڅول، داسې نه جنګونه به وو، تحولات به وو،
چا به نشو کولی چې حتی ښوونځي ته لاړ شي او ښوونځي ته تګ هم ډېر سخت بالخصوص ماشومانو ته تمامېږي ځکه چې هغوی خو یو بېوسه بېکسه خلک یعنې مثلا داسې ځان قوي نه محسوسولی شي په دې خاطر باندې هغوی ته هم ډېره سخته تمامېدلی شي او که زه په خپله د خپله دوره ووایم نو ما په ډېرو سختو شرایطو کې وکولی شو حتی تر دې ځای پورې ځان راورسوم بالخصوص ما سره مې پلار په کور کې ډېره همکاري کړې ده بیا له کور بهر ماماګانو مې ماما کور را سره ډېره همکاري کړې ده ډېرې تشویق کړی یم چې تر دې ځای رارسېدلی یم او که بعضې خلک وایي چې مثلا تعلیم په افغانستان کې ډېر سخت تمامېږي ولې که ټوله نړۍ کې وګورو نوره دنیا ډېر پیشرفته هېوادونه دي او تعلیم خو هر څوک کوي که تعلیم که مثلا څوک وایي چې موږ تعلیم کوو تعلیم خو هر څوک کولی شي ولې تعلیم هغه دی چې څوک په سختو شرایطو کې وکولی شي د تعلیم څخه ځان برخمن کړي نو دا د هغې دپاره د پیشرفت ځای دی او د پیشرفت خبره ده بالخصوص هغه کسان چې ځانونه یې له دې ځای تر دې ځای پورې رسولي دي که ووایي چې ډېره سختې شرایطو کې وکولی شي چې تر دې ځای پورې ځان راورسوي او بله مننه نو په دې برخه کې انجینر صاحب والدین یا مور و پلار څومره مسؤلیت لري آیا هغوی د افغانستان خصوصا د افغانستان زده کوونکي یا ماشومان چې کوم دي دوی خپل بچیان یا اولادونه چې کوم دي هغه په سمه توګه تعقیب کړي دي چې آیا ته ښوونځي ته ځې نه ځې ته څومره لایق یې څومره نالایق یې همداشان څومره تشویق کوي د دوی د خوا نه څومره تشویق موجود دی تشویق په اصل کې څومره مهم دی ستاسو په نظر که ووایو چې په اوس نړۍ کې مور او پلار ډېر رول لري په تعلیم برخه کې بالخصوص د ماشومانو د تعلیم برخه کې چې ډېر یو غټ رول لوبولی شي ځکه چې ماشوم که بعضې داسې یو هوښیاران وایي چې هغه یوه لښته ده که لښته که په سمه توګه باندې شنه لښته ده که تاسې وکولی شئ چې هغه په سیده توګه باندې وروځئ نو کولی شئ چې په سیده توګه او که مور او پلار پکې خپل حق ادا نه کړي خپل رول پکې ادا نه کړي نو شاید دا ماشوم راتلونکي کې ډېر یو د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شي ځکه چې ماشوم خو تر د لوړېدو غټېدو ته رسېږي او بیا د غټېدو نه د لوړې کچې ته رسېږي نو مور پلار د تعلیم په برخه کې د تشویق په برخه کې ډېر رول لوبولی شي ځکه چې د ماشوم لپاره د مور پلار زده کوونکي ښوونځی یو ښه ښوونځی دی بالخصوص د کور ښوونځی یو ډېر ښه ښوونځی دی که ووایو چې شاکر صاحب څنګه ویلي چې په اول قدم کې که تاسې وګورئ په لیسه دوره کې یا په ښوونځیو کې څلور ساعته له استادانو سره ورسره بیا بعد له هغې نه تقریبا 20 ساعته له خپل مور پلار سره اوسېږي نو مور پلار په تشویق او په تعلیم برخه کې ډېر رول لوبولی شي او کولی شي چې خپل ماشوم په ښه توګه باندې وروزي ډېره مننه کور دې ودان سلامت دې وي د اونۍ ګردۍ میز د ملما رادیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه د اونۍ ګردۍ میز محترم انجینر صاحب شاکر تاسو به دا راته ووایئ چې د سواد یا تعلیم چې کوم دی دا په تجارتي برخه کې په طبي برخه کې په ټکنالوژي برخه کې څومره اړین دی څومره مهم دی د ټکنالوژي چې منځته راغلې ده یا مثلا څوک چې ډاکټران کېږي بېلابېل ښوونځي یا څوک چې تجارت کوي په دې برخه کې څومره مهم دی ستاسو په نظر غیرت صاحب که ووایو د تعلیم نه بغیر یو د ژوند یو اړخ هم نه کېږي نو په دې برخه کې که وګورو کومې معاینات چې کېږي مثال مواد معلومیږي دا ټول د تعلیم برکت د تعلیم په واسطه سره کېږي او که وګورو په تجارت په برخه کې
تجارت باره کې یو ښه تجارت هغه تجارت ده چې هغه تعلیم لري، ځکه هغه د ګټې او تاوان اړخ په روغ ډول سنجولی شي چې مثال په دا کور کې مو دومره ګټه وکړه او په دا کور کې مو دومره تاوان وکړو. نو په تجارت کې هم تعلیم ډېر مهم ده. په تجارت کوم کس چې پوه وي تعلیم لري د هغه په دې تجارت کې ډېر ښه پوهېږي په نسبت د هغې چې هغې تعلیم نه وي کړی، بېسواده وي. نو پرمختګونه خو ډېر پرمختګونه دي په اوس نړۍ کې که وګورو په ساعت کې په 200 کې ان تر ابودبۍ پورې کېدلی شو. دا ټوله د تعلیم برکت ده. الوتکې دي، بمونه دي، هر څه دا د تعلیم د لوند جوړ شوی دي. نو که تعلیم ته په ممکن نظر وکړو داسې شی نشته چې واقع تعلیم استعمال شوی نه وي. بله، د یو انسان په ژوند کې شخصا چې یو څوک تعلیم لري او بل یې نه لري، د هغه په ژوند کې توپیر څه دی؟ یو چې لري څومره اسانتیاوې لري او بل چې نه لري څومره له ستونزو سره مخ وي. مننه غیرت صاحب. که ووایو اوس یو انسان چې تعلیم ولري د هغې ژوند اولادونه ډېر په سهولت کې وي، او بل انسان که تعلیم خدای مکړه نه لري نو هغې ژوند ډېر سخت وي. ټوله ورځ کار کوي، د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کوي. نسبت هغه چا چې تعلیم کړی ژوند یې اسان ده، هغه چا ته چې تعلیم یې نه وي کړی. که په یو کور کې یو نفر یا مور یا پلار یا مشر ورور یو نفر تعلیم یافته واوسېږي، د هغوی آینده نسل به څنګه وي؟ نو دا خو معلومه خبره ده غیرت صاحب، که چېرته په کور کې یو کس تعلیم یافته اوسي د هغې تاثیر نو د ټوله کورنۍ راځي. نو په ټوله کورنۍ باندې دا تاثیر کوي تر څو د یوه کس د برکته ټوله کورنۍ تعلیم یافته شي. محترم انجینر صاحب عرفان، تاسو ته وایم د پوهنتونونو سره یا د لیسو د ښوونځیو سره چې زده کوونکي ورځي هلته زده کړې کوي، د دغو سره شخصي کورسونه تعقیبول ستاسو په نظر څومره اړین دي؟ مننه خیر یوسف. شخصي کورسونه که ووایو چې دا یو تکرار غوندې راځي. مثلا که تا د لیسې په دوره کې 12 کاله ښوونځی یا مکتب ویلی وي، نو ته کولی شې چې په شخصي کورسونو کې یا مثلا آمادګي شوه، ریاضي شوه، فزیک شو، دا ته نشي کولی چې مثلا ته په دې مثلا یو څو شپږ میاشتو یا اووه میاشتو کورسونو کې د بالخصوص د کانکور دپاره که زه ووایم چې دا به ډېر سخت وي، خو دا د یو تکرار په لحاظ باندې راغلی دی او دا ډېر یو ښه رول لوبوي د هغه چا په ژوند کې چې مثلا هغه 12م صنف څخه فارغ وي، یو څه اندازه زده کړې یا یو څه اندازه زده کړې مثلا په ذهن کې پاتې شوي اوسېږي، نو هغه دپاره شخصي کورسونه ډېر یو ښه رول لوبولی شي او کولی شي چې دی د لوړې کچې ته ورسوي. او یعنې مثلا دی په دې باندې توانېدلی شي چې یو ښه مثلا موږ ووایو چې د کانکور آمادګي شوله، نو دی کولی شي چې یو ښه پوهنځي ته لاړ شي، مثلا د انجینري پوهنځي ته لاړ شي، طب پوهنځي ته لاړ شي یا نورو پوهنځیو ته لاړ شي. نو شخصي کورسونه عموما کې ووایو چې ډېر رول لوبولی شي، نو دا به ښه حقیقت خبره وي او ډېر په رښتیا هم ډېر رول لوبوي. مننه. کور دې ودان. قدرمن اورېدونکو، تاسو له میلمه راډیو څخه همدا شیبه د ګردي میز خپرونه اورئ چې دغه خپرونې کې مو موضوع ښوونې او روزنې ته ځانګړې کړې ده. میلمانه مو دي 2 تنه زده کړیالان یا محصلین ملګري، هر یو انجینر صاحب عرفان او انجینر صاحب شاکر، چې دوی عملا اوس مهال په پکتیکا پوهنتون کې په دې برخه کې زده کړې ترسره کوي. انجینر صاحب شاکر، تاسو ته راځو ملګریا، دا راته ووایه چې راځو د ښوونکو مسؤلیتونو ته، د ښوونکو تشویق ته، د ښوونکو په دې برخه کې عموما موږ تاسو ته دا بهتره معلومه ده چې ښوونکی هغه څوک دی که د څومره هم زده کړه ترلاسه کېږي، څومره هم ښوونه او روزنه ترسره کېږي، دا ټول د ښوونکي له برکته کېږي. مګر د هغوی په مسؤلیتونو راته وغږېږه. یو ښوونکی باید څنګه خپل زده کوونکی وروزي؟ یو ښوونکی باید په کومو برخو کې هڅه وکړي تر څو هغه خپل زده کوونکی دې ته تشویق کړي چې هغه تر څو سمې زده کړې ترسره کړي؟ مننه غیرت صاحب. ممکن که ووایو بغیر د ښوونکي زده کړې نه ممکنې دي، نو د ښوونکي مسؤلیتونه چې دي بلا ډېر دي. په لومړیو کې د ښوونکي یو ښه مسؤلیت دا ده چې موږ مثال د ښې زده کړې شهیدان کوي، د ښوونکي روغه سالمه رویه د زده کوونکو سره، یعنې په باندې ډیپریشن نه وي په ازموینو کې، په هغه کې دغه ده. او د ښوونکي خو زیاتې دندې دي، مثال دا درس ووایي په منظم ډول او په کوم درس چې دا وایي په باندې دا حاکمیت ولري او نوي څه موږ ته راکړي تر څو په آینده کې له کومو ستونزو سره مخامخ نه شو. څنګه باید خپل ماشومان وروزي؟ څه ډول رویه باید هغوی سره وکړي؟
د ماشومانو لپاره که وایو په والو باندې په وهلو باندې درس نه زده کېږي نو هغې سره که خره بیا وشي دیوالو په ځای یو بل میتود نه کار واخلي دا به تر ټولو غوره طریقه وي. ډېره مننه. او انجینر صاحب تاسو هم په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. ښوونکی باید څه وکړي، څه مسؤلیتونه لري، څه ډول رویه په تشویقي برخه کې باید څه وکړي، زده کوونکي څه ډول تشویق کړي تر څو دوی زده کړې ترسره کړي؟ مننه خیر اوسې. ښوونکی خو په عموما کې که موږ وایو چې ډېر رول لوبوي په جامعه کې، بالخصوص هغه ماشومان چې هغوی د استاد د ښوونکي په ذریعه باندې کولی شي چې دی یو ښه ځای ته ورسېږي. او ښوونکی که موږ وایو چې ډېر رول لوبوي د بالخصوص د تعلیم په برخه کې، که موږ وایو چې که ماشومانو سره د ښوونکي لخوا ښه رویه وشي نو دا به ډېره بهتره خبره وي، ځکه چې ماشوم که عموما کې که تاسې چیرې داسې یو تجربه لرئ یا کولی شي بعضې خلک تجربې ولري په دې برخه کې، او چې استاد یا ښوونکی که چیرې د ماشوم په ضد باندې د لښتې څخه یا د وهلو څخه کار واخیستل شي نو هغه ماشوم ډېر ظهیر دغه پاتې کېږي، مثلا پسمانده پاتې کېږي. حتی که بعضې وخت کې که صنف کې که یو استاد یا پوښتنه هم وکړي او استاد پوښتنه وکړي هغه ته هم یاده وي، خو دی دا استاد د ده تاثیر په غورځولی وي نو نشي کولی چې هغه پوښتنې ته ځواب ورکړي. نو استاد باید له وهل نه بلکې له یو ښه رویه یو ښه میتود څخه کار واخلي تر څو هغه ماشوم ښه وروزي، ځکه چې د ماشوم روزنه جامعې دپاره ډېر یو اړین او مهم رول دی، ځکه چې دا د راتلونکي د هېواد آینده یا هم هېواد سازونکي یا هم هېواد جوړونکي دي. نو استاد باید له وهلو او ټکولو څخه لاس واخلي او نه باید نور دا میتود باید بدل کړي، نه باید ونه کړی شي چې استاد له وهلو څخه کار واخلي. البته بالکل. نو یعنې ستاسو هدف دغه دی چې ښوونکی باید له خپل زده کوونکي سره سم چلند وکړي، د هغه سره په نرمه او په لهجه په مینه باندې د هغوی سره خبرې وکړي. که یو زده کوونکی مثلا یو شی نشي زده کولی د هغه دپاره باید په یو مناسب وخت کې هغه پوه کړلی شي، هغه په سم وخت کې بغیر د دې نه چې هغه یا تهدید شي یا ووهل شي د لشت نه کار واخیستل شي. نو ستاسو هدف همدغه دی که نه چې باید هغه ډېر په مینه او محبت سره په ارامه فضا کې هغه پوه کړلی شي تر څو هغه دې ته تشویق شي چې زه مثلا ښوونکي څومره ماته په ښه په ارامه فضا کې وویلې نو زه باید خپلو درسونو ته په سمه توګه متوجه شم. بالکل همداسې ده. که ښوونکي په ارامه فضا یا په حوصلې سره د ماشوم ته په تشویق یا هم په ښه روزلو باندې بریالی شي نو هغه ماشوم به راتلونکي کې یو ښه مثلا یو ښه کولی شي چې یو ښه آینده ولري، یو ښه پلان ولري د راتلونکي لپاره چې دی د افغانستان د راتلونکي د ملا، یعنې مثلا که ووایو چې ماشومان او ځوانان د یو ټولنې د ملا تیر دی نو دا به حقیقت وي. بالکل. ډېره مننه. سلامت اوسئ. محترم انجینر صاحب شاکر، تاسو دا راته ووایئ چې ستاسو سره شخصا د ښوونځي په دوره کې د ښوونکو څومره همکاري وه، د هغوی ستاسو سره رویه او سلوک څنګه و او د هغوی تشویق څنګه و، څومره یې تشویق کولی تاسو؟ نو مهرباني که خپل هغه د ښوونځي د وخت هغه وخت راته بیان کړي مهرباني. مننه غیرت صاحب. زموږ استادان خو که ووایم داسې وو لکه یو ملګري او د هغې برکت و چې موږ نن تر دغه ځای راورسېدو، په هر ځای کې مو نمرې ښې وي. دوی زموږ استادان چې موږ ډېر تشویق کړي وو د درس په برخه کې، او کوم څه مو چې نه شوه زده کول هغه په ډېر نارمه فضا کې په ډېر نارمه لهجه باندې موږ ته راښوول. نو زموږ استادانو باره کې که ووایم هغه زموږ استادان نه بلکې داسې مو لکه ملګري په دومره ښه رویه باندې موږ ته تدریس راکولو او په ډېر ارامه فضا او په ډېر نرمه لهجه باندې موږ ته درس راکول او په درس کې زموږ سره هېڅ سختي نه کوله. بالکل. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. او تاسو هم انجینر صاحب مهرباني د خپلو ښوونکو په هکله راته معلومات راکړئ چې هغوی ستاسو سره په تشویقي برخه کې څومره کار کړی دی، هغوی ستاسو سره په تدریسي برخه کې څومره هڅې کړي دي. که ووایو چې عموما کې استادانو له موږ سره ډېر همکاري یعنې ډېر کوشش را سره کړی، د هغوی برکت دی چې نن تر دې ځایه موږ را رسېدلي یو چې د انجینري پوهنځي ده او له هغوی له برکته موږ تر دغه ځای را رسېدلي یو. او استادان د زموږ په ژوند کې
یعنې مثلا که وایي چې زموږ په ژوند کې ډېر رول لوبولی دی نو دا یو حقیقت دی او په رښتیا هم ډېر رول لوبوي استاد بالخصوص د ټولو شاګردانو په ژوند کې یا هم د راتلونکي کې ډېر رول لوبولی شي استاد او استاد کولی شي چې تا حتی یو لوړ سطحې ته هم ورسوي او ټیټې سطحې ته هم ورسوي یعنې څنګه موږ کولی شي که استاد موږ تشویق کړي او یا ښه روزنه راکړي نو موږ کولی شي تر لوړې سطحې ورسېږو او که استاد موږ زهیر یا هم زهیر کړي یا هم تهدید هم کړي یا هم وهلو ټکولو لاندې ونیسي نو نشي کولی چې راتلونکي ته یو ښه آینده ساز اوسېږو او د ټولنې د ټولنې د خدمت جوګه نشو ګرځېدلی. بله ډېره مننه خوشحاله اوسئ. نو د خپرونې وروستۍ شیبو ته هم داخلېږو. محترم انجینر صاحب شاکر تاسو هغه څه راته ووایئ چې تاسو په خپل زړه کې لرئ ما نه وي پوښتلي او یا هم کوم ځانګړی پیغام لرئ ښوونکو ته والدینو ته د کورنۍ غړو ته او یا هم عموما هغه چاته چې هغوی تعلیم ته ډېره توجه نه کوي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ مننه غیرت صاحب. مونږ کې پیغام هم لومړی کې هغه چاته ده چې دوی درس نه وایي نو دوی څه هیله کوو چې تاسو درس ووایئ ځکه چې په درس کې په درسیالو کې تعلیم کولو کې زیاتې ګټې دي. نو دویم پیغام یې هغه خلکو ته دی چې دوی ماشومان ښوونځیو ته لګي باید د ماشومان د تعقیب او نظارت لاندې ونیسي. دا ډېر مهم ده. او دریم پیغام یې استادانو څخه ده چې خپل شاګردان وڅري د هغوی سره خڅې وکړي نه سپمېدونکې خڅې وکړي تر څو زموږ دا دردېدلی ولس نور د تعلیم څخه برخمن شي. نو دا زما پیغام دی. ډېره مننه. محترم انجینر صاحب تاسو مو خپل وروستی پیغام ووایئ مهرباني. وروستی پیغام مې دا دی بالخصوص استادانو ته او والدینو ته. استادانو نه مې دا خواهش دی چې نور له وهلو ټکولو او د ماشوم له ویرولو څخه ډډه وکړي او نور له دې کارونو څخه لاس واخلي ځکه چې ماشوم که د وویرول شي یا هم ووهل شي نو هغه په ذهن باندې ډېر منفي تاثیرات لري او نشي کولی چې راتلونکي کې یو ښه آینده ساز اوسېږي. او بل پیغام مې والدینو ته دی. والدینو ته مې دا پیغام دی چې خپل ماشومان په ډېره ښه سطحه باندې وروزي ځکه چې مور او پلار د ماشوم لپاره یو ښه ښوونځی دی او کولی شي چې یو ښه د مور او پلار په واسطه باندې وکولی شي یو ښه ځای ته هم ورسېږي ځکه چې مور او پلار تقریبا په ژوند د ماشوم په ژوند کې ډېر رول لوبولی شي ځکه چې هغوی تقریبا که ووایي چې ټول عمر له یو څه اندازه عمر له خپل ماشومانو سره اوسېږي نو دا به صحیح خبره وي. او له خپلو ټولو والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان په ښه توګه وروزي او هغوی تشویق کړي د درس تعلیم په برخه کې او نور د ژوند په برخه کې باید د هغوی تشویق کړي تر څو مخکې لاړ شي او له شاته پاتې کېدو څخه ممانعت وشي او له پاتې کېدو څخه منع شي. یعنې مثلا هغوی باید تشویق شي تر څو مخکې لاړ شي او مخکې لاړ شي. ډېره مننه کور مو ودان. محترم انجینر صاحب عرفان الله قهرمان چې تاسو خپل وخت مونږ ته راکړ او مونږ سره مو په دې برخه کې بحث وکړو. خیر اوسئ. مننه کور مو ودان. تاسې نه هم ډېره مننه چې موږ ته مو دا خپل قیمتي وخت راکړه او له تاسو څخه مننه. کور مو ودان. انجینر صاحب شاکر تاسو نه هم ډېره مننه چې مونږ ته مو خپل وخت راکړ. له تاسو هم مننه غیرت صاحب. کور مو ودان. مننه. درنو اورېدونکو تاسو له میلمه راډیو څخه د دې ساعت ګردي مې خپرونه واورېده چې په ښوونه او روزنه باندې مو بحث درلود. تر بیا چې زه جمیل غیرت ستاسو درانه چوپړ ته راځم ماته اجازه راکړئ. تاسو ښه وخت ولرئ. د الله په امان. د اونۍ ګردی میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردی میز.